د غریبۍ پیغور یې راکه د غریبۍ پیغور یې راکه د ځان هډونه ماتوم پیسې ګټمه. سلام او ستړي مشئ. د سټار شاین درنو لیدونکو تمه ده چې روغ به اوسئ، چارې به ښې روانې. د شپې تقریبا 12 بجې وي. زه او زما همکاران یعنی ټیم مو روانو یوې مصاحبې یوې مرکې ته، خو په لاره کې مې ځوان ولید، یو خوارکخ ځوان کوم چې د خپلې کورنۍ او خپلو اولادونو لپاره ډېر زیات زحمت ګالي. تقریبا دغه خلک نو د سهار 6:30 بجې راوځي او د شپې 12 بجې د اوس هم دی کار کوي. د ده سره څو خبرې کوو د پر ژوند باندې چې آیا په دغه ژوند کې د احساس څنګه دی او ژوند څنګه تېرېږي. ستړی مه شې ځوانه. خیر سه مننه. جوړې په خیر یې؟ شکر الحمدلله خیر. ما خو یادونه وکړه چې دوی 6:30 بجې راوځي، همداسې وایي که نه؟ پښتو سره بلد یې؟ ښه ده بلد یم. خیر که فارسي غږېږه هم ته وغږېږه، زه به درنه پښتو پوښتنې وکړم، ته فارسي غږېږه. صحیح. لومړی که دا راته ووایي سهار 6:30 به راوتې که نه؟ او تر اوسه کار کې د غرمې ډوډۍ دغه چای دې سره څنګه کوئ؟ خو بس میخوریم دیگه هر جا برابر شد. د همدغې سکریمو په پیسو کې ډوډۍ خورئ؟ هو همدې باندې. د سکریمو کې تاسو دونه پیسې د ورځې پاتې کېږي چې تاسې پې هم کور وچلوئ هم پې خپله خرچه وکړئ د ورځې؟ خب از 1.5 ساعت 2 ساعت میشه سینسته ده. په دې کار کې ژوند څنګه تېرېږي؟ د کورنۍ مشکلاتو خپلې ستونزې حل کېږي یا نه؟ خب بس الحمدلله شکر دیگه تیر میشه زندگی است. همه قدرم که از باز مقصد خوشحاله خو یې که نه؟ شکر الحمدلله خوشحاله است. ملګرو ځوان وایي چې په دغسې کار کې هم زموږ د کورنۍ ستونزې حل کېږي او موږ پکې خوشحاله یو. شکر الحمدلله. واقعیت د ژوند په هر حالت کې شکر ویستل پکار دي، د الله څخه راضي کېدل پکار دي او الله تعالی ضرور روښانه ورځې راولي کله چې ته شکر ویستونکی اوسې. نن ورځې څومره کار کړی که دا راته ووایې؟ امروز 4.5 سر په کار کردیم. 4.5 روپۍ کار نن کړی دی. په دې کې څومره روپۍ تا ته پاتې کېږي که نه دا ټولې تا ته پاتې شوي؟ نه 100 افغانۍ مانه 100 افغانۍ. مقصد 100 افغانۍ ده ته په ټوله ورځ کې پاتې کېږي. 4.5 روپۍ کار کې 100 افغانۍ. خو بیا هم شکرګزار دي. ځینې انسانان شته چې په ډېرو پیسو کې هم ناشکره دي. دغه حالت او دغه ژوند ستا لپاره ډېر بهترین دی او خدای دې توفیق درکړي چې نور هم بریالی شي. خیر سمانه. اوس څه لري هغه خلکو ته چې هغوی مالداره دي او دې وخت کې ارامه خوبونه کوي او ارامه پراته دي او ته په دې لږو پیسو تر دې وخته پورې کار کوي، هغوی ته څه ویل لري؟ چې بګم دی خو یو څه خو ورته ووایه چې تاسې غوندې خلکو سره کومک وکړي، مرسته وکړي، ستاسو د کار زمینې برابرېږي. خب از کمک کنه که غریبات خب تر است کارونه ورته برابر کړي او کاراش برابر شي جوړ شي او له تا ډېره زیاته مننه چې موږ ته په دومره ستړیا کې وخت راکړ او موږ سره ودرېدې څو خبرې دې وکړې. خیر مشکل نیست. ډېره مننه. زه به په وروستیو کې یو میسج ورکړم ټولو هغه ورونو ته چې یو څه سرمایه لري، اقتصادي وضعیت یې ښه دی او یو څه ژوند ښه تېرېږي. له دغسې غریبانانو سره له دغسې ملګرو سره په هېواد کې ډېر زیات دي دغسې خلک، خوارکخ او زحمتکښه خلک. هغه خلک نه یادوم چې هغوی سوال کوي یا خیر ټولوي. داسې انسانان چې زحمت ګالي او د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه ګټي، نو کوشش کوي دوی ته یو ډول کارونه او یا هم یو بل ډول لاسنیوی وکړي تر څو دوی له دغه ستونزو راووځي او کامیابه شي. ډېره زیاته مننه د سټار شاین درنو لیدونکو چې تر پایه مو موږ وزغملو. تر بیا ښې چارې.